د اختر د مانځه متعلق شلمه مسأله دا ده چې د اختر منځ به د خطبې نه مخکې کېږي. اول به منځ کېږي او بیا خطبه، څنګه چې همدا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وه. امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله دا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت نقل کړي. هغه فرمای شهدت العید مع رسول الله صلی الله علیه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبه. زه د اختر مانځه د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم حاضر شوم، د ابو بکر عمر عثمان رضی الله عنهم سره هم حاضر شوم. د ټولو با د خطبې نه مخکې مونځ کو، اول به مونځ وکړو بیا خطبه. همدغه رنګ امام بخاری رحمه الله د ابو سعید الخدری رضی الله عنه نه روایت نقل کړي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم. او نبی علیہ السلام چې به د وړو کې اختریالو یا اختر مانځه د پاره راووته، نو اولنې هغه څیز چې هغې به پې شروع کول هغه به مونځو، بیا به واپس شو، خلکو ته به مخامخ ودرېده او خلک به په خپلو صفونو ناستو او خلکو ته به یې وعظ کو. ابو سعید الخدری رضی الله عنه فرمایي وی د نبی علیہ السلام د دور نه همدا سنت چلیدل تر دې چې مروان د مدینی امیرو هغې په وړو کې اختر یا لوی اختر کې هغه رالی مصلی ته، نو یو منبر چې کثیر ابن سلط جوړ کړی، مروان هغه ته د ورختلو اراده وکړه. ما د کپړو نه راونیو چې ته څه کې؟ هغه وخته او خطبه وکړله. ما ورته وویله چې غیرتم والله، زما دې په الله قسم وي چې د الله د نبی طریقه هغه تاسو بدله کړه. او وجه دا وه چې د دور کې به خطیبانو په خطبه کې سیاسی مسائل چړل به ورته خلک نه کېناستل. نو لہذا سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دی چې اول به سړی مونځ کوي او بیا به سړی خطبه کوي. همدغه رنګې اختر په خطبه کې به د زنانو د پاره خاص وقت یا خاصه توجه ورکول شي. حدیث کې راځي، امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی د جابر رضی الله تعالی عنه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وړو کې اختر په ورځ باندې پاسېد، اولی منځو کې به خطبه وکړه. فلما فرغ نزل فاتى النساء فذكرهن، شکلا فارغ شنو به زنانو ته خاص وعظ او نصیحت وک. دیو جن امام بخاری رحمه الله هغه باب قائم کړی دی، باب موعظه الامام النساء يوم العيد. باب دې په بیان د دې خبره کې چې امام با زنانو ته خاص وعظ او نصیحت کوي. لکه څرنګه چې بل حدیث عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نقل دی، هغه روایت هم امام بخاری او مسلم راوړی چې زه په د الله په نبی باندې گواهی کوم چې هغې مونځ وکړه د خطبې نه مخکې به خطبه ورکوله. فرأى انه لم يسمع النساء فاتاهن فذكرهن ووعظهن. داغه د خیال وشه چې زنانه خطبه صحیح وانه اوریدله،
نو به زنانو تراله او هغه ته وعظ وکړو هغه ته د پند خبره وکړه دغه رنګي د اختر په ورځ باندې یو بل ته مبارکباد پیش کول خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په مرفوع روایت کې ثابت نه ده البته امام احمد بن حنبل رحمه الله په جید سند باندې د صحابه کرامو او دغه رنګي آثار په دې باب کې راوړي دي محمد ابن زیاد رحمه الله فرمایي وكنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم وإذا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه سروم او د سنور صحابه چې بکله د اختر د مانځنه واپس شو نو بازو ته د سویل چې الله دې زمونږ او تاسو قبول کړي دغه رنګي امام ابن حجر د جبیر ابن نفیر رحمه الله نه روایت نقل کړي فتح الباری کې وای کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم وی صحابه کرامو طریقه داوا چې کله به د یو بل سره مخامخ شو نو دا به ویل چې تقبل الله منا ومنكم درشتمه مسله دا ده چې د اختر په ورځ باندې په عیدګاه کې د ماختر د مانځنه مخکې ورستو نفل نشته ذکر د نبی علیہ السلام طریقه هم د سوا حدیث امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هغه فرمای ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها رسول الله صلی الله علیه وسلم د وړو کې اختر په ورځ باندې دو رکعات منځو که داغې نه مخکې مونک او داغې نه رستم مونک همداسې ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه هغه فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين نبی علیہ السلام با د اختر د مانځنه مخکې نور مونځ نه کو او چې کله به واپس شکور کې به 2 رکعات نفل کول نو په عیدګاه کې نه دی کړی سره رښتمه مسله دا ده چې کله سړی د عیدګاه نه بیرته واپس کیږي نو لاره به بدلی په کومه لاره چې تلې په بله لاره به ځي دا د الله د نبي طریقه ده لکه حدیث کې راځي امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی د جابر رضی الله تعالی عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق چې نبی له سلام بکله د اختر په ورځ باندې راته نو لار به بدل کړه په کومه لار چې راغلو به په بل لار ته پنځشتمه مسله دا ده چې کله د زوال نرستو د اختر میاشولې د لشي نو سړی به مونږ به سبا ورځ باندې کوي لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې هم د شیو چې یو قافلې والا د میاش لیدلی و چې مدینه ته راورسېدل د زوال نه وروسته نبی له سلام ته و فرمایل چې مونږ وਹੀ ورکو چې مونږ بیګاش په میاش لیدلی نبی له سلام حکم وکړ چې روزي ماته کوي او د اختر مانځله ورس سباره وزو نو په دې وجه باندې به انسان بیا د اختر مونږ چې دغه سباک به دا مسله چې کله د اختر مونږ د چا نه پوت شنو سبکای عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی من فاته العيد مع الامام فليصلي 4 چې چا نه د اختر مونږ فوت شي
نو هغه به 4 رکعات ځان له منځو کې. همدغه وجه ده چې امام بخاري رحمه الله هغه مرایم د صدا او داسې نور اهل علم هم داسې بابونه په خپل کتابونو کې قائم کړی دي. هغه لفظ ذکر کوي امام بخاري باب د څه قائم کړی دی، باب اذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء. هغه څوک چې چانه دوه د اختر منځرا شي ځان لدی 2 رکعات منځو کې د څه زنانه یا هغه څوک چې دغه کورونه باندې کې د اختر مانځ ته نشي را رسیدلې. وځکه نبی رسول الله فرمایلی چې هاذا عيدنا اهل الاسلام، دا د ټول مسلمانانو د اختر منځ. انس رضی الله تعالی عنه هغه خپل مولا ته حکم کړو ابن ابي عتبه چې تخپل اهل خپل بچی را جمع کا او څنګه چې خار کې منځ کې د سیمون تاسو موکه. عکرمه رحمه الله فرمای وی اهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الامام. عطاء رحمه الله مدسوي ولهذا د اختر د منځ قضایي هم شته چې د چا نه فوت شي نو هغوی دې ځان له د دې منځ قضایي راوګرځي.